سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه مسئول ارزمان نن یو ځل بیا د سمارټ سافټ یوټیوب چینل څخه تاسو په خدمت کې یم. نو نن زموږ د السټریټر 14مه جلسه ده او په نننۍ جلسه کې زه غواړم تاسو ته په ګریډینټ باندې یو څه معلومات درکړم چې ګریډینټ دی او د څه لپاره کارول کیږي، څنګه کولی شو موږ له هغې څخه استفاده وکړو. نو کوم اوسني ګرافیک ډیزاینران چې د ګریډینټ څخه ډېر په عجیب ډول سره استفاده کوه، یعنی تر ډېره حده پورې اکثرا ځای کې چې موږ کوم ډیزاینونه کتلي دي په هغو کې ګریډینټ ډېر په غیر منظم ډول سره استفاده شوی دی. نو په همدغې ډول سره انشاءالله نن به موږ د ګریډینټ استعمال یا هم کارونه موږ زده کړو. نو کیدای شي تاسو یوې نکتې ته متوجه شوي یاست که چېرته تاسو زموږ درسونه مسلسل زموږ سره تعقیب کړي وي. هغه دا ده چې زموږ په دغو دوو جلسو کې تاسو هیڅ ډول ایډیټینګ نه دی لیدلی، ساده دي. نو یو څه مصروفیتونه دي پخپله کیدای شي تاسو که چېرته د ویډیو ایډیټینګ کړی وي په دې باندې به پوه شوي یاست چې ویډیو ایډیټینګ یو څه ډېر وخت موږ نه اخلي. نو نشم کولی چې ویډیو تر ډېره حده پورې ایډیټ کړم، هماغه ساده کوم ایډیټینګ چې دی هغه یې زه ترسره کوم. نو نشم کولی چې ویډیو ډېره ایډیټ کړم، نو په دې خاطر باندې کیدای شي تاسو زموږ په دغو درسونو کې یو څه بدلون لیدلی وي، اما صرف د ایډیټ په برخه کې. نو یو څه مصروفیتونه دي، په دې خاطر د ما نه ایډیټینګ د ویډیو یو څه فاتح شوی دی. نو راځو چې په نننۍ جلسه باندې فایل وکړو. د ټول نه د مخکې تاسو باید السټریټر پروګرام ته تللي یاست. ګریډینټ څه دی وګورئ. کیدای شي تاسو مخکې له ګریډینټ څخه یو څه بلدتیا ولرئ، د ګریډینټ سره یو څه بلدتیا ولرئ. نو ګریډینټ کله چې موږ یو رنګ په تدریجي ډول سره په بل رنګ کې، یعنی دوه رنګونه سره په تدریجي ډول سره ګډېږي، دغو ته موږ ګریډینټ په عامه لهجه باندې وایو. سمه ده. نو اوس وګورئ د ګریډینټ نمونې کیدای شي تاسو لیدلي وي، خو زه بیا هم غواړم تاسو ته ځینې نمونې دلته جوړې کړم او درته یې وښایم. یعنې په تدریجي ډول یو رنګ د بل رنګ څخه ګډېدل ته ګریډینټ ویل کېږي په ساده او عامه لهجه باندې. اما اوس پوښتنه دلته ده چې موږ څنګه کولی شو له ګریډینټ څخه کار واخلو. دلته زموږ په یو پروژه کې ګریډینټ د څو طریقو څخه راخیستل کېږي. آیا دننه په السټریټر کې د ګریډینټ تیارې جوړې شوي نمونې شته دي او که نه شته، له هغې څخه که شته وي څنګه استفاده کړلی شو. نو راځو انشاءالله د تاسو دغو ټولو پوښتنو ته به یوې یوې ته موږ انشاءالله جواب وایو. د ټولو نه د مخکې تاسو کولی شئ چې ګریډینټ له سواچز څخه واخلئ. سواچز چیرته دی او څنګه موږ کولی شو له سواچز څخه استفاده وکړو. سواچز که چېرته تاسو دلته کلیک وکړئ، دلته به تاسو سواچز ترلاسه کړئ. سمه ده. اما کولی شئ تاسو وینډوز ته ولاړ سئ. په وینډوز کې دلته تاسو کولی شئ چې د سواچز په نامه باندې یو څه پیدا کړئ او په هغو باندې کلیک وکړئ. سمه ده. نو زه راځم ښکته، وګورئ تاسو یې هم زموږ سره څارئ. وګورئ سواچز، کله چې په سواچز باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به هاي نشئ دغه ډول یو ټولبار دلته اوپن شي. وګورئ په سواچز کې ډېر محدوده ګریډینټونه دلته موجود دي، اما د هغو کومه لایبرري چې ده هغه ډېره پراخه او وسیع لایبرري ده. د مثال په ډول سره وګورئ زه یو شیپ رااخلم، په دو شیپ کې زه غواړم چې ګریډینټ اپلای کړم یا ګریډینټ ورته واچوم. دغه درې ډوله ګریډینټونه موږ دلته لرو د مخکې څخه په ډیفالټ حالت باندې. اورنج او یلو کوم ګریډینټ چې دی سمه ده وګورئ او په دغه ډول سره راځو. که چېرته تاسو په لایبرري باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو به وګورئ ګریډینټس. وګورئ د مخکې څخه ډېر زیات ګریډینټونه دلته موجود دي چې د هر یو سي د هغو مربوط نوم شته دی. سمه ده. وګورئ یعنې دغه کوم ګریډینټونه چې دي له دې نه تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ. دغه ګریډینټونه منظم ګریډینټونه دي، د ګرافیک ډیزاینینګ په اساس باندې جوړ شوي دي. وګورئ تاسو صرف په یو باندې کلیک وکړئ، هلته به تاسو ته اپلای شي. اما شرط څه شی دی چې تاسو باید د مخکې څخه دلته کوم ګریډینټ چې دی هغه بخني سره هغه شیپ تاسو باید د مخکې څخه سلیکټ کړي. نو دغه لایبرري تاسو په خپله در سره کتلی شئ. له دغې لایبرري سره څخه تاسو نوره استفاده هم کړی شئ چې انشاءالله زه بیا د
دغو جلسې په وروستیو کې تاسو ته ښایم چې موږ په دغه ګریډینټ کې څنګه کولی شو یو بل رنګ، یعنی ځینې وخت موږ له داسې مشکلاتو سره مخ کیږو چې موږ نشو کولی چې یو منظم او ډېر ښکلی ګریډینټ منځته راوړو یا یې جوړ کړو. سمه ده. نو وګورئ که چېرته تاسو دلته راشئ ګریډینټ ته، یا هم تاسو کولی شئ چې له وینډوز څخه ګریډینټ تاسو ترلاسه کړئ. نو که چېرته غواړئ چې تاسو د شارټکټ څخه استفاده وکړئ، تاسو کولی شئ چې کنټرول F9 څخه استفاده وکړئ. کنټرول F9 څخه تاسو استفاده وکړئ تر څو پورې تاسو ته ګریډینټ دلته منځته راشي. وګورئ دلته هم تاسو کولی شئ چې د وینډوز منیو څخه تاسو ګریډینټ ترلاسه کړئ. اما اوس دلته یوه پوښتنه چې تاسو ته جوړیږي، دغو ټایپونه دي. مثلا وګورئ لاینر یې غواړمه، صرف په دې باندې کلیک وکړم هغه لاینر ته اوړي، او په همدغه ډول چې که چېرته غواړم چې ریډیل یې کړم هغه به ریډیل ته اوړي. سمه ده. خیر دی دا موضوعګانې تر اوسه پورې پاتې دي. نو زه غواړم تاسو ته ډېره په ساده او عامه لهجه باندې دغه د ګریډینټ کوم درس چې دی هغه تاسو ته در زده کړم. سمه ده. نو بله طریقه چې موږ څنګه کولی شو په یو شیپ کې ګریډینټ منځته راوړو. نو که چېرته زه یو نوی شیپ راواخلم په دغه ډول سره، وګورئ بله مهمه طریقه دا ده چې تاسو د خپل کیبورډ څخه استفاده وکړئ. د مثال په ډول سره وګورئ که چېرته زه په دې کې ساده ډول سره کوم ډیفالټ کلر چې دی هغه استفاده کړم، تاسو کولی شئ چې له دغه کوم شرکټونه چې دي له هغې څخه هم تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ په دغه ډول سره. یعنې دلته هم تاسو کولی شئ چې ګریډینټ اپلای کړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې ګریډینټ له منځه یوسئ، که چېرته غواړئ تاسو سټروک له منځه یوسئ، په دغه ډول سره سټروک هم له منځه وړلی شئ او ګریډینټ هم له منځه وړلی شئ، او یو بل ته یې سواپ کولی هم شئ. سمه ده. په دغه ډول سره نو په همدغه ډول تاسو کولی شئ چې په بله طریقې سره هم ګریډینټ ترلاسه کړئ. اوس بله مهمه پوښتنه چې دلته تاسو ته راجع ده هغه دا چې موږ څنګه کولی شو موږ په خپله خوښه باندې یو ګریډینټ منځته راوړو یا یې هم جوړ کړو. نو زه راځم یو شیپ رااخلم په دغه ډول سره. وګورئ اوکې. نو کوم ډیفالټ حالت چې دی هغه موږ تور رنګ ورته فیل کې اخیستی دی. سمه ده. نو که چېرته تاسو غواړئ چې ګریډینټ دې ته اپلای کړئ، نو صرف تاسو راشئ دلته کلیک وکړئ په ګریډینټ باندې. سمه ده. اما دغو نه مخکې تاسو باید خپل هغه کوم رنګ چې دی هغه نه وي اخیستی، یعنې تاسو باید ګریډینټ دلته اپلای کړی وي یا په ګریډینټ باندې کلیک کړي وي. وګورئ په دغه ډول سره. سمه ده. اما اوس تاسو باید دا سواپ کړئ تر څو پورې ګریډینټ ته لاړ شي. کله چې تاسو راشئ په ګریډینټ باندې کلیک وکړئ، نو دلته به تاسو په دې باندې چې کله کلیک وکړه، وګورئ په دغه ډول سره، نو تاسو ته به دغه کوم شیپ چې دی دا انتخاب کړی وي، نو تاسو ته به د هغو د ایډیټ کولو هغه موقع درکړل شي. سمه ده. په دغه ډول سره وګورئ. هو اوکې. نو د دې لپاره چې تاسو له ګریډینټ څخه استفاده وکړئ، تاسو باید حد اقل دوه رنګه انتخاب کړي وي، یعنې دوه رنګه تاسو باید ولرئ. په هغو صورت کې تاسو له ګریډینټ څخه استفاده کړلی شئ. سمه ده. نو اوس وګورئ د مثال په ډول زه یو بل شیپ رااخلم. سمه ده. او غواړم چې دوی ته ګریډینټ اپلای. کله چې ما شیپ راواخیسته، لومړی خو دلته تاسو یو کار ادا کړلی شئ چې تاسو باید د مخکې څخه په ګریډینټ باندې کلیک کړی وي، یا که چېرته تاسو په کالر باندې کلیک کړی وي، وګورئ په دغه ډول. سمه ده. نو تاسو ته به هغه رنګ اپلای کېږي. که چېرته تاسو په ګریډینټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به په دغو کې ګریډینټ اپلای شي. اما اوس پوښتنه دلته دا ده چې موږ څنګه کولی شو خپل د خوښې وړ ګریډینټ منځته راوړو یا یې جوړ کړو. هغه دلته تاسو کولی شئ چې کله چې تاسو یو ګریډینټ دلته راواخیسته، د مثال په ډول سره موږ دغه ګریډینټ سیسټم څخه راواخیسته، یا تاسو کوم د مخکې څخه ګریډینټونه چې موجود دي دلته دغه څخه هم استفاده کړی شي. د مثال په ډول سره دغه دی. تاسو کولی شئ چې په دې کې ایډیټ وکړئ، یعنې کوم رنګ چې تاسو اضافه کول غواړئ تاسو کولی شئ چې هغه ورته اضافه کړئ، او کوم رنګ چې کول غواړئ هغه ترېنه لرې کړئ. نو دا یو ځان ته موضوع ده چې زه غواړم په همدغه موضوع باندې تاسو دلته یو در وښایم تاسو ته. سمه ده. نو راځو پیل پرې کوو سم چې موږ څنګه کولی شو خپل د خوښې یو ګریډینټ جوړ کړو یا یې هم انتخاب کړو. نو د ټول نه د مخکې تاسو باید رنګ انتخاب کړئ چې تاسو کولی شئ له دې څخه د خپل هغه رنګ انتخاب کړئ. د مثال په ډول کله چې تاسو دلته ډبل کلیک وکړه، دغه کوم سلایډرونه چې دي په دې باندې چې تاسو ډبل کلیک وکړه، تاسو کولی شئ دلته
یو رنګ انتخاب کړئ د خپل د خوښې کوم رنګ چې تاسو خوښ دی هغه تاسو انتخابولی شئ د مثال په توګه سور رنګ دلته زه انتخابولی شم که چېرې تاسو غواړئ د سکرین څخه رنګ راواخلئ تاسو صرف دلته کولی شئ چې کلیک وکړئ او هغه رنګ تاسو ته د سکرین څخه اپلای شي سمه یعنې تاسو باید په مربوط سلایډرز باندې یا په سلایډر باندې کلیک وکړئ او د هغو نه د خپلې خوښې رنګ انتخاب کړئ او یا کولی شئ چې له دې ځای څخه که تاسو د RGB او CMYK رنګونه کارول غواړئ تاسو کولی شئ له دې څخه هم استفاده وکړئ او دلته تاسو کولی شئ چې دغو رنګ ته کوم رنګ چې تاسو انتخاب کړی د هغو په کوالټۍ کې تغیرات راولئ سمه ده چې دا یو ځان ته موضوع ده کولی شئ دلته هم یعنې کوم رنګ چې دی یا ضعیف یې کړئ تیز یې کړئ یا یو ډول ډارک کړئ لایټ یې کړئ نو کولی شئ له دې څخه تاسو استفاده وکړئ سمه ده او له دې څخه تاسو د خپلې خوښې رنګ اخیستلی شئ بل که چېرته اوس د مثال په ډول سره زه یو ګریډینټ جوړول غواړم نو دغلته تاسو اوپاسیټي ګورئ دلته تاسو ګورئ لوکیشن دا څه شی دی یا څنګه کولی شئ څخه استفاده وکړو اوپاسیټي که چېرته تاسو د موږ د فوټوشاپ ته کتلې وي نو تاسو په اوپاسیټي باندې په ډېر ښه ډول پوهیږئ ځکه هلته موږ اوپاسیټي په ډېر ښه ډول سره مکمله تدریس کړې ده اوپاسیټي د مثال په ډول سره ځینې ځایو کې تاسو ته کارول کېږي مهم کاربورډ لري که چېرته زه د دغو رنګ اوپاسیټي کمه کم یا یې هم تقریبا 60% کم وګورئ هغه رنګ به یو ډول سست شي یو ډول به داسې شي لکه کم چې شي سمه ده نو اوپاسیټي زه په لومړیو کې په 100% باندې نیسم دوهم د دو لوکیشن دی یعنی دغه کوم سلایډر چې دی دا په 0% کې دا موقعیت لري یعنی په 0% کې هدف چې یعنی دغو ځای څخه پیل تر دې ځای پورې 100% یې په حساب باندې ونیسئ مثال په ډول سره زه غواړم چې دا په 30% کې دغه رنګ دی ماته یا دغه سلایډر چې دی هلته دی ولاړ سي ماته سمه ده وګورئ د دغو په 30% کې ماته د دغو هغه رنګ کوم چې وه هغه جوړ شوله یو سلایډر یې جوړ شوله نو زه غواړم چې د سلایډر بیرته حذف کړم او بله مهمه چې تاسو نشئ کولی دغه دوه کوم سلایډرونه چې دي دا حذف کړئ ولې ځکه چې بیا خو ګریډینټ له منځه ځي ګریډینټ حداقل باید دوه رنګونه ولرئ سمه ده بله مهمه موضوع وروسته د اوپاسیټي او د لوکیشن څخه هغه ده چې موږ څنګه کولی شو له دغې سلایډر څخه کاپي واخلو الټ سمه ده او تاسو خپل دغه سلایډر چې دی دې خواته یې راکش کاږئ په دغه ډول سره به تاسو ته دغه سلایډر جوړ شي یا به دغه یو کاپي راواخیستل شي نو اوس زه دغه سلایډر چې دی دا حذف کول غواړم وګورئ دا اصلا یو ګریډینټ شو اما یو غیر منظم ګریډینټ شوله سمه ده د دو لوکیشن چې دی قریب په 100% کې دی نو زه غواړم چې یو بل ګریډینټ هم منځته راوړم نو تاسو کولی شئ چې د مختلفو طریقو څخه ګریډینټونه بخښنې سره سلایډرونه منځته راوړئ سمه ده نو د مثال په ډول سره زه غواړم چې د سپین رنګ څخه وګورئ یو سلایډر دلته منځته راوړم په دغه ډول سره وګورئ په 50% کې ما په سپین رنګ کې یو بل سلایډر منځته راوړله چې دغه ګریډینټ کې ډول منظم سي سمه ده نو دلته تاسو کولی شئ اوس د دغو ګریډینټ هغه اوپاسیټي چې ده هغه یو څه ښکته کړئ یا یې ډاون کړئ د مثال په ډول سره په 50% کې وګورئ په دغو ډول سره د دغو اوپاسیټي کمه شوه اما دغه اوپاسیټي تاسو څه وخت حس کولی شئ چې دغو اوپاسیټي کمه شوه وګورئ که چېرته موږ دغه شیپ دلته راوړو هغه شاته کوم رنګ چې دی هغه له دې څخه وګورئ دغو اوپاسیټي چې کومه کمه شوې هغه روس معلومیږي نو اوپاسیټي په ځینو حالاتو کې موږ دغه ډول اوپاسیټي کارولی شو چې انشاءالله بیا به د پروګرام په ډیزاین کې په مکمل او تفصیلي ډول سره پرې غږیږو پورته کوم سلایډرونه چې تاسو ګورئ د دغو اوپاسیټي زه بیرته 100% کوم وګورئ دغه سلایډرونه د رنګ هغه سپریډ چې دی هغه خپرېدو حالت چې دی دغو دپاره دی وګورئ دا هم لوکیشن لري د مثال په ډول سره دغو دوو ترمنځ کوم لوکیشن چې دی هغه 50% دی نو که چېرې تاسو غواړئ چې دغه دغو دوو ترمنځ هغه لوکیشن منظم کړئ نو تاسو کولی شئ چې له لوکیشن څخه هم استفاده وکړئ او تاسو کولی شئ چې په دغه ډول سره یې هم له دې نه استفاده وکړئ یعنې دغه کوم اوس وګورئ دغه کوم سور رنګ چې دی یعنې که چېرته موږ دغه سلایډر دې خواته راوړو نو دغه سور رنګ به دلته غالب شي په دغو سپین رنګ باندې به ډېر دې خواته راشي په دغه ډول سره یعنې تاسو له دغه سلایډرونو څخه هم استفاده کړلی شئ سمه ده او په همدغه ډول سره کوم ټایپونه چې دي وګورئ اوس چې موږ په کوم ګریډینټ کې یو هغه ټایپ چې دی کوم ډول دی هغه لاینر دی که چېرته موږ غواړو چې موږ
هغه ریډیال کو په دغه ډول سره به هغه ریډیال هم شي سمه ده. نو په همدغه ډول سره تاسو کولی شئ کوم بل نوع ګریډینټ چې دی تاسو هم دلته کولی شئ چې هغه تاسو وګورئ. دغه ګریډینټ چې دی یا په 2020 21 او 22 الکترونو کې اضافه شوی دی چې تاسو کولی شئ د هغو نه هم پکې استفاده وکړئ سمه ده. په دغه ډول سره وګورئ ډېر په ساده ډول سره تاسو کولی شئ په دغه کې تغییرات راوړئ. یعنې 4 مختلف رنګونه تاسو کولی شئ په دغه کې په ډېر ښه ډول سره اډجسټ کړئ سمه ده. نو راځو بیرته موږ خپل هغې لاینر کوم ګریډینټ چې وه په هغو باندې موږ کلیک کړو. نو د رنګ اخیستل هم زده شول او د ګریډینټ اضافه کول هم زده شول. نو که چېرته تاسو غواړئ چې یو بل سلایډر اضافه کړئ نو صرف تاسو به دغو نقطې ته راشئ. که په هغه په هره نقطه کې وي صرف کلیک وکړئ نو په دغه ډول سره به تاسو ته یو بل سلایډر چې دی هغه به هم تاسو ته اضافه شي. نو په دغه ډول سره تاسو کولی شئ چې له ګریډینټ د ځان لپاره یو مشخص او ځانګړی ګریډینټ جوړ کړئ سمه ده. نو راځو خپل مهمې موضوع ته چې د ګریډینټ څخه موږ څنګه استفاده کړو. د مثال په ډول سره وګورئ زه ډېر په ساده ډول سره یو رنګ رااخلم یا یو ګریډینټ رااخلم د مختلفو رنګونو. د مثال په ډول سره وګورئ دغه ګریډینټ رااخلم او په دوی کې زه یو څه تغییرات راوړم سمه ده. تغییرات به په څه ډول وي وګورئ. د مثال په ډول سره سمه ده. نو زه 2 رنګ اخیستل دلته غواړم. د مثال په ډول سره لومړی رنګ په دغه ډول غواړم اما کوم سلایډر چې وه هغه له منځه یې وړه او دوهم رنګ هم په دغه ډول دغه رنګ رااخلم او دلته یې ځای په ځای کوم. اما د دو اوپاسیټي چې دا ښکته ده نو دا زه راوړم او د اوپاسیټي لوړوم. وګورئ نو موږ ډېر ساده ګریډینټ جوړ کړله. اما که چېرته غواړئ چې د دغو په رنګ کې تاسو تغییرات راوړئ د مثال په ډول سره دا رنګ یو زه ضعیفه کوم په دغه ډول سره سمه ده. نو تاسو کولی شئ چې د دو رنګ کې هم تغییرات راوړئ. نو وګورئ دا یو ډېر ساده یعنې زه غواړم تاسو ته یو بیکګراونډ د ګریډینټ په واسطه باندې جوړ کړم چې موږ څنګه په ګریډینټ کې بیکګراونډ جوړولی شو سمه ده. د دو سټروک زه تور رنګ کې کوم او یو څه اندازه یې لویوم په دغه ډول تر 2 واحدو پورې سمه ده. اوکې انټر. نو اوس موږ له پین څخه استفاده کړو. پین کوم درسونه چې وو مخکې موږ ویلي وو نو راځو په دغه ډول اوکې وګورئ. یعنې زه یو ډېر ساده ډوله بیکګراونډ جوړول غواړم تاسو ته در زده کړم چې موږ له ګریډینټ څخه څنګه استفاده کړلی شو سمه ده. کنټرول 0 وګورئ په دغه ډول سره دغه یو شیپ موږ منځته راوړله اما په دغه کې د مخکې څخه ګریډینټ اپلای شوی دی. نو زه غواړم چې دغه کوم ګریډینټ چې دی دغه له منځه یوسم. یعنې په دې کې یو ایډیټ وکړم د دغو کوم اوپاسیټي چې ده دا 0 کوم او د دغو کوم رنګ چې دی دا ورته مثلا سپین رنګ کوم سمه ده. په دغه ډول سره وګورئ نو دلته ډېر ښکلی ګریډینټ موږ جوړ کړی شوی په بیکګراونډ یعنې دغو نه استفاده کړو سمه ده. نو راځو په دویم قدم کې موږ راځو دغه مربوط شیپ انتخابوو د ښه منظم کیو د سټروک له منځه وړو تر څو پورې دا یو ډول منظم شي وګورئ. اما تاسو کولی شئ دلته دې ته هغه کومه زاویه چې ده هغه هم دلته ورته وټاکئ سمه ده. د مثال په ډول سره زه غواړم چې دا په 90 درجو کې دغه ګریډینټ اپلای کړم ورته په دغه ډول سره وګورئ. یا هم تاسو بدون له دې څخه تاسو کولی شئ چې دلته بدون له دې نه چې درجې وټاکئ تاسو دغه ډول سره د ګریډینټ څخه استفاده کړلی شئ سمه ده. نو راځو یو څه اندازه یې نور هم په دغه ډول اوکې چې تر څو یو ډول منظم راشي او د دغو کوم اوپاسیټي چې ده دا هم یو څه اندازه ښکته راوړو په دغه ډول سره اوکې. یو څه اندازه نوره هم ښکته راوړو. نو تاسو به خپل ډیزاین ته ګورئ تر څو تاسو ته معلوم شي چې موږ څه ډول دغه ګریډینټ چې جوړوو یا دغه بیکګراونډ چې جوړوو د هغو نه استفاده وکړو. نو راځو کنټرول C کنټرول B باندې کلیک کړم. له دې سره موږ یو کاپي واسطه راځو سلیکشن ته. اما کوم سلیکشن ته ډایرکټ سلیکشن ته. کله چې موږ ډایرکټ سلیکشن ته راغلو موږ په دغه انکر پوینټ باندې کلیک وکړو. کله چې دا موږ ته انتخاب شوله دا ښکته راوړو تر دغه اندازې پورې وګورئ په دغه ډول سره. له دې نه هم موږ یو بله کاپي اخلو کنټرول C کنټرول B
زماره وګورئ د بل ګریډینټ موږ ته کاپي شوله په همدغه انکر پوینټ باندې کلیک کوم د مثال په ډول سره دا راوړم تر دغه حده پورې اوکې اما ډېر په دقت سره په تاسو په دغه کې کار کړئ تر څو له بیکګراوند څخه بهر راون نوځي یا بهر نسی اما دلته وګورئ یو بل نیمګړتیا چې منځته راغله هغه دا ده چې موږ بل یو بل کوم انکر پوینټ چې دی هغو ته ضرورت لرو مثال په ډول سره زه دلته یو انکر پوینټ اډ کول غواړم او راځم ډایرکټ سلیکشن ته د دغه په ذریعه باندې دا زه سلیکټ کوم کله چې سلیکټ شوله وګورئ په دغه ډول سره سمه نو وګورئ ډېر په ساده طریقې سره موږ دغه بیکګراوند چې وه هغه هم جوړ کړله اما تاسو باید یو نقطې دلته پام وي چې تاسو باید د دغو اوپاسیټي چې ده هغه په تدریجي ډول سره کمه کړئ د مثال په ډول سره زه غواړم دغه اوپاسیټي دو شل کړم وګورئ ډېره ښکته راغله سمه په دغه ډول سره او د دغو کومه اوپاسیټي چې ده د مثال په ډول سره 80 درجې په 80 کې یې کړم 80% او د دغو اوپاسیټي هم 90% تر څو د تاسو هغه بیکګراوند یو ډول ښکلی او منظم راشي وګورئ ډېر په ساده ډول سره بیکګراوند موږ چمتو کړلی دی سمه راځو اندازه ټکسټ په دې کې کاروو سمه ده نو زه راځم پټي باندې مې کلیک وکړله تر څو پورې یو ټکسټ دلته ورته اډ کړم نو د دې لپاره چې یو پونټ تاسو باید انتخاب کړی وي د مخکې څخه چې دلته ښه او منظم ښکلی راشي سمه ده نو زه راځم سمارټ اوکې سمارټ مثلا دی یا سمارټ اوکې سافت ډیزاین سمه ده یو عنوان ورکوئ چې هغه هر عنوان د تاسو خوښه وي تاسو ورکولی شئ سمه ده نو راځو یو څه اندازه یې رالویو ځکه دا کوشش کو چې دا یو عنوان کو په دغه ډول سره اما دلته تاسو کوم مخکینی درس چې دی هغه مربوط وه د رنګونو له هغې نه هم تاسو استفاده کړلی شئ چې دلته کوم ډول رنګ تاسو باید واخلئ تر څو پورې تاسو هغه کوم ډیزاین چې دی هغه یو ډول ښکلی منظم راشي نو تاسو نور پونټونه هم دلته کې کارولی شئ سمه ده اما اوس کومه دلته چې دا نه غواړم چې ډېره دې اوږده شي نو زه په ساده ډول سره یو پونټ انتخابوم نو په همدغه ډول سره وګورئ راځم زه یو بل شیپ د دې په منځ کې جوړوم په دغه ډول اوکې یعنی ګورئ ډېر په ساده ډول سره سمه ده دا یو ډیزاین فرض نه کړئ د موږ کوم پروژې چې دي انشاءالله کله چې د موږ د السټریټور کورس پای ته ورسېدله نو موږ په هغو کې مکملې پروژې ډیزاین کیو چې تاسو به د موږ د فوټوشاپ پروژې هم کتلې وي نو انشاءالله چې کله د موږ دغه کورس پای ته ورسېدله موږ د پروژو په ډیزاین باندې پیل کوو یعنی دا یو ډېر ساده ډول مثلا یو پوهنتون ته یا یو شرکت ته یو ډېر ساده ډیزاین وبولئ سمه ده د دو اوپاسیټي په هغې اندازې راښکته کوئ چې شاید بیکګراوند ترېنه یو څه اندازه معلوم شي په دغه ډول سره وګورئ په ډېر ساده طریقې سره تاسو یو ډېر ښکلی ډیزاین یو بیکګراوند ډیزاین کړلی شوی نو دلته رنګونه هم تاسو ور چینج کولی شئ هر رنګ چې تاسو خوښه وي د ګرافیک ډیزاینینګ د علم په اساس باندې چې یو څه اندامه چې څومره موږ ته ضرورت کېدله هغه موږ په تېره جلسه کې ویلی وه نو که چېرې تاسو د رنګ په کارونه باندې نه پوهېږئ نو کله چې د موږ هغه جلسه هم تاسو سره تعقیب کړئ سمه ده نو بله مهمه موضوع هغه دلته دا ده چې موږ ریډیل څنګه د ریډیل څخه څنګه استفاده کړلی شو مثال وړه زه کنټرول ام باندې کلیک کوم یو نوی ډاکومنټ را اخلم په دغه ډول سره سمه ده چېرته زه اوس یو شیپ را واخلم سمه ده په دغه ډول سره او په دې کې یو ګریډینټ اپلای کړم په دغه ډول اوکې اما تاسو که وګورئ دغه کوم اپشن چې دی د موږ لپاره اوس ډیسیبل دی ولې ډیسیبل دی نو که زه چېرته اوس یو سیټینګونه یې نور هم د دو مربوط پاتې دي نو زه راځم مثلا یو دایره جوړول غواړم نو هغه شي کوم سیټینګونه چې دي هغه به موږ ته په دره کې اپلای کېږي نو زه راځم د دو سټروک له منځه وړم په دغه ډول سره وګورئ سمه ده اوکې نو اوس زه غواړم چې په دې کې یو ګریډینټ اپلای کړم یو ساده ډوله ګریډینټ په دې کې واچوم تر څو موږ له هغې نه استفاده وکړو